حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په ورځ د قیامت د خدای پاک په حضور کې چې ټول مخلوقات جمع شي، څوک به د خپل ځایه قدم پورته نه کړي چې د 5 شیانو سوال او جواب د ده سره نه شوی. اول الله تعالی د دغه انسان نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر انسان سره به الله تعالی په خپله غږیږي، مابین کې به ترجمان نه وي او داسې هیبت به وي یوم یقوم الناس لرب العالمین چې د خدای پاک په حضور کې خلک ولاړي د ګناهو د وجې نه د ډېر هیبت نه به د بعضې خلکو خولې ته را رسېدلي، لاندې به 80 ګزه خولې په مځکه ننوتلي. د لمر په 4م اسمان کې ده، نن ژمی ده، د ژمي په مابین کې چې لمر یې د آباد نه وي ورسره موږ تاسې دلته تر پازابېږو، یو میل به رانږدې وي. هغه وخت کې به بیا الله پوښتنه درکوي ما تا ته 80 کاله عمر درکړی و، ما تا ته 80 کاله عمر درکړی و، 80 کاله مې عمر درکړی و، دا دې په څه شي کې دا قیمتي عمر چې ما تا ته درکړی و دا دې په څه کې تېر کړ. دومه پوښتنه بیا د دا قیمتي زندګي د موږ د ځوانۍ کوي د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې سترګې روغې، غوږونه روغ، زړه بیدار، دماغ سالم، اندامونه ټول جوړ. په دغه وخت کې تا څه کوه؟ د دې ځوانۍ عمر دې په څه شي کې تېر کړ؟ دریم دغه د خدای دین نه چې ما خبر کړي وی، قرآن مې درته رالیږلی و، پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې بیان کړی و، د هغه نه بعد تر آخرته پورې علما یې بیانوي، عذر څوک نشته. نن الحمدلله په دا لارې چې راتلم هم یقیني دا په زړه کې راګرځېده. نن د ډېري یو غټه مدرسه وه، مخکې مې شوق دا و چې کاشکې هلته ورغلی وای، د ځان د ګټې دپاره د بیان دپاره نه، چې د علماو بیانونه مې اورېدلي وای، د خپل وطن د مشایخو نومونه مې اورېدلي، بیانونه مې اورېدلي وای، لیدلي مې وای، د هغو په ارمان ومه. خو بیرته چې راتلو په دا غرو کې مې بیا په دغه شکر ایست الحمدلله چې داسې ځای ته روان یم چې ډېر خلک به هغه ځای ته نه ځي او د خدای د دین په نسبت باندې روان یم، د الله د دین په خاطر باندې روان یم. نو دغه ځواني پوښتنه به دا علم به پوښتنه کېږي، علماو بیانونه درته کړه، دغه ته چې سړی په دین خبر شي هغه ته عالم ویلی کېږي. داسې نه چې پګړۍ وتړلی هغه ته عالم ویلی کېږي. دا نور نه هر څوک په دا خبر دي که نه چې 5 وخته لمونځ فرض ده، اودس فرض ده، غسل د جنابت په وخت کې فرض ده، روژه فرض ده، زکات په غني خلکو فرض ده، حج په ماړو خلکو فرض ده. ټول خبر دي که نه؟ په دې خبر دي که نه چې زنا حرامه ده، غلا حرامه ده، غیبت حرام ده، رشوت حرام ده، شراب چکل حرام دي، قتل د مسلمان حرام ده، حسد و تکبر و ریا دا ټول حرام دي. خو چې خبر شو خو ملا شو، نو الله پوښتنه درکوي چې دا څومره علم یې درکړی و، په هغه د څه عمل وکړ. او د دنیا په باب کې دوی پوښتنه کوي تا دا دنیا په کومه لار پیدا کړه؟ په جایزه طریقه دې پیدا کړه که په ناجایزه طریقه باندې؟ بیا دومه پوښتنه کوي دا دنیا چې ما تا ته درکړه په دغه دنیا کې دې بیرته په کومه لار مصرف کړه؟ ځان ته د جهنم برابر کو او که ځان ته د جنت په واخیست؟